السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا، أرحب بكم جميعا في تخرج لاسبن دريم كتاب درس دي الدرس الخامس من درس أتعرف الهواية من أنا. آية تاسو شوق يا لوبا يا سرگرمي بيجاني من أنا زسوجب. من أنا زسوجب. الهواية هواية لوبا شوق سرگرمي توي. أنا لعبة مشهورة. أنا لعبة مشهورة زيو مشهورة لوبا يم. مشهورة لوبا يم. لعبة لوبي توي مشهورة. ساحتي خضراء. ساحتي خضراء زما دا ساحة دا ذاي چي دا شتك شين ده خضراء شين. ساحتي خضراء زما دا ذاي تك شين ده ساحة. يشارك في لعبي عدد كبير من اللاعبين. يشارك في لعبي شركت كي زما په لوبه کې عدد كبير من اللاعبين ډیر د لوبغاړو څخه یعنی زما په لوبه کې ډیر لوبغاړي ګډون کوي. يشارك مشارکت کوي ګډون کوي فی په لعبي هغه لوبه کې یو عدد کبیر ډیر من د اللاعبین لوبغاړو. ألعب بالأقدام لوبه کېږي په څه سره؟ بالأقدام په پښو سره. نو دا لوبه څه ده تاسو وایئ؟ كرة القدم فوتبال. ها دویم ته راځو. دویمه سرګرمي دویمه هوايه دې ته هم هوايه وایي. ګوره د دې هوايه چې یو فوټبالو یا سرګرمي شوق چې یو فوټبالو د دې شوق. يحتاج إلي كل الناس ما ته ټول خلق محتاجه دي. يحتاج إلي كل الناس محتاجه دي ما ته ټول خلق. النار مهمة في عملي. اور ضرور دے زما په کار کې. النار مهم دے في عملي په زما په کار کې. أنا هواية نسائية في الغالب. زه چې یم وایي د ښځو سرګرمي یم یا شوق یم في الغالب اکثره سره، یعنې ډېر چې دغه شوق سرګرمي خوښي دا د چا دی؟ د ښځو دی. بعدي يستمتع الناس بالطعام. وروسته يستمتع خوند وړي الناس خلق بالطعام په ډوډۍ سره. نو دا کم هوايه ده؟ الطبخ. عربي کې الطبخ پخول. نو دا څه شو؟ الطبخ پخول. دریم هوايه ته راځو. أنا هواية يحبها الأطفال والكبار. أنا هواية يحبها الأطفال والكبار. د یو سرګرمي او شوق یم چې مینه کوي دې سره واړه او غټ. الأطفال والكبار. أنا علم يدرسه الطلاب في المدارس. زه یو علم یم يدرسه چې زده کوي طلاب زده کوونکي في المدارس په مکتبونو کې ښوونځیو کې. أنا علم يدرسه الطلاب في المدارس. زه یو علم یم چې په مدرسو کې زده کوونکي هغه زده کوي. يمارسني تمرین کوي الناس خلق على په الورقه په ورقو، القماشه په ټوټو یوه حصه د ټوټو پارچه، الجدران په دیوالونو، الزجاجه په شیشو. من ادوات ټولز هغه سامان چې استعمالیږي په دې کې. الاقلام قلمونه، الوان رنګونه، الفرش پرسونه. هغه تاسو به رنګونو کې کتلي کنه چې څوک رسامي کوي برسونه استعمالي واړه. نو دا هوايه څه شوه؟ دې ته څه وایي؟ الرسم. دا د دې څه شوه؟ هوايه شوه. تمرینونه په تاسو دي. احذف الحروف.
الكلمات التالية واصل إلى الاسم هوايتي. ودينا دا حروف حذف کړئ دا کوم چې دي او دغه پاس چې کوم هغه دي دا دې سره هغه کوي ورته کوي چې کوم کلمه دې نه جوړېږي. نو دا په تاسو دی، دا دومره مهم نه دی. خپل درس مخکې ته بیایو. أقرأ الحوار وأمثله مع زملائي. محاورة والولم وأمثله د دې تمثيل کوم مع زملائي خپل ملګرو سره. خارذو أول هل هذا صديقكم؟ هل هذا صديقكم؟ آیا دا ستاسو ملګری دی؟ صديقكم کوم ستاسو د ټولو ملګری دی؟ جواب کوي نعم. هو هذا صديقنا. هو دا زمونږ ملګری دی. هذا صديقنا. نا شو زمونږ، دا زمونږ ملګری دی. درهم هل هو عضو في جماعتكم؟ هل هو عضو في جماعتكم؟ آیا دا ستاسو د جماعت یو غړی دی؟ جماعت نه مراد دلته ټیم دی، یو ټیم ګروپ. آیا دا ستاسو د جماعت یا ګروپ یا د ډلې غړی دی؟ جواب لا نه. هو عضو في جماعة الخط العربي. هغه د عربي خط ګروپ کې دا هغه غړی دی د عربي خط، یعنی دلته مراد هغه ګروپ د زده کوونکو. جماعه ګروپ ته وایي. خط العربي عربي خط، یعنی دا هلته غړی دی. پنځم ما أنشطتهم. ما أنشطتهم، أنشطة فعالیت. ما أنشطتهم د هغوی فعالیتونه څه دي؟ أنشطتهم د هغوی فعالیتونه څه دي؟ شپږم هم يهتمون بجمال الخط. هم يهتمون بجمال الخط. هغوی اهتمام کوي، یعنی ډېر غور کوي په څه شي باندې؟ په جمال د خط، یعنی ښایست د خط باندې. کالیګرافي انګلیش کې ورته وایي. ډېر ښه ښایسته لیکل چې کوي هغه ته بجمال الخط، د خط په ښایست کې ډېر اهتمام کوي. وانواعه المتعدده، او د همدې مختلف انواع کې د خط کوم انواع چې دي د دې په هغه کې ډېر چې کوي اهتمام کوي. وانتم او ستاسو ما انشطتكم، ستاسو فعالیتونه څه دي؟ نو دا شپږم دی. اووم پاتې ښه. وأنتم ما أنشطتكم في جماعة الرفق بالحيوان. دلته فکر کوم غلط شوی، دا باید پاس وبردان دا مخکې. وأنتم ما أنشطتكم في جماعة الرفق والحيوان. او ستاسو ما فعالیتونه څه دي؟ في جماعة په هغه ډله کې الرفق بالحيوانات، حیوانات سره نرمي یا ملګرتیا کول، نرمي ښه سلوک کول. تهتم جماعتنا، زمونږ ګروپ ډله دا اهتمام کوي بنصیحة الناس، په نصیحت خلکو ته د نصیحت کول، بحسن معاملة، په ښه معامله کول، په ښه سلوک کول، الحیوانات د حیواناتو سره، والرفق بها وغی سره نرمي یا ښه سلوک کول. تهتم جماعتنا اهتمام کوي زمونږ ډله بنصیحة الناس په نصیحت خلکو، بحسن معاملة الحیوانات په ښه معامله کول حیوانات سره، والرفق بها وغی سره نرمي کول. اوس دلته وایي فریق ډله، جماعه ډله، دواړه یو معنا ورکوي. فریق او جماعه یو معنا ورکوي. ډله عضو فی الجماعه، عضو فی الجماعه یو غړی د جماعت د ګروپ د ډلې، غړی د ګروپ. ها بل هواياتي والعابي المفضله. هواياتي زما شوقونه یا زما سرګرمیانې، والعابي المفضله او غوره لوبې، زما غوره لوبې. الحوار الاول، لومړی محاوره. سنتحدث اليوم عن الهوايات المفضله عند كل طالب. ونن سنتحدث، موږ به خبرې وکړو نن عن الهوايات د سرګرمیانو د شوقونو
المفضلة د غوره سرګرمیانو څخه یا شوقونو یا هغه لوبې چې خوښوي. عند كل طالب د هر طالب نه. ما هوايتك المفضلة يا سعد؟ ستا د غورې لوبه کومه ده ای سعاده؟ هوايتي السباحة. زما هوايه زما غوره لوبه چې ده لامبل دي. السباحة لامبل. والعاب الذكاء هغه لوبې چې ذهن ته ګټه رسوي. آی کیو گیمز ورته وایي انګلیش کې. آی کیو گیمز هغه چې ذهن نه تیزوي. والعاب الذكاء هغه لوبې چې ذهن تیزوي. وأنت يا فهد أو يا فهد ستا کومه لوبه غوره ده؟ هوايتي القراءة. هوايتي القراءة زما الشوق چې دی دا هوايه صرف لوبې غوره نه دي. بعض خلک لوبه خوښوي، بعض خلک نور شیان خوښوي. شوق ته وایي هوايتي. زما شوق چې دی القراءة لوستل کوم. پنځم وماذا تقرأ او ته څه لولې؟ أقرأ القصص والروايات. أقرأ ذي الولم قصص والروايات أو روايتنا. شاهدتك يا عمار ما تلدلي أي عمارة ما تولدي أي عمارة تلعب كرة الطاولة. تلعب كرة چتا لوبه کوي. كرة الطاولة دا هغه لوبه پینګ پونګ ورته وایي. هغه یو میز وي او واړه د شان یو وړکی بال وي، یو بل ته هغه دې ته پاس کوي د هغې ته وروي. كرة الطاولة هغې ته كرة الطاولة پینګ پونګ. هل لك هواية أخرى؟ تا لپاره بل کوم شوق بل کوم ذوق شته؟ ورته وایي نعم أحب كرة السلة. أحب كرة السلة هو زما باسکټ بال خوښیږي. والمراسلة او مراسلة میسیجونه لېږل را لېږل میسیجونه مې خوښیږي. وأنت يا أستاذ أو أستاذ خوښیږي ما الهواية التي تفضلها؟ کوم شوق کوم لوبه ستا لپاره غوره ده چې ته غوره ګڼې؟ هوايتي الكتابة. زما شوق چې دی کتابت لیکل دي. ماذا تكتب؟ ماذا تكتب تسلیکي دا ورته وایي. أكتب الشعر وقصص الأطفال. د شعر لیکم او د ماشومانو قصې لیکم. د نن لپاره همدومره درس بس دی. درس زیات شو. که څه پوښتنه وي هیله کوم کومنټ وکړئ او تاسو نه یو هیله کېږي چې ویډیوګانې یوټیوب کې لایک کوئ. یو لایک او کومنټ ورکوئ نو دا به موږ ته یو هغه وي موږ تشویقي وي دې سره. نو که څه پوښتنه وي کومنټ وکړئ. تر بل درسه پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.